ننګرهار ته د امرالله صالح سفر څه یې وکړل ولې تللی و او څه یې وویل. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. امرالله صالح ننګرهار ولایت ته د وروستۍ پیښې قربانیانو له کورنیو سره د همدردۍ په موخه سفر کړی و. هغه په خپل سفر کې د ننګرهار قومي مشرانو او د ننګرهار له چارواکو سره وکتل او دغه راز د غازي امان الله خان د مقبرې زیارت هم وکړ. هغه د خپل سفر په ترڅ کې په خپلو خبرو کې تر ډیره په طالبانو او پاکستان وغږېد. صالح وویل له امریکا سره د طالبانو سوله کول او افغان حکومت سره د اسلامیت په نوم جګړه کول د شرم وړ کار او له افغانانو سره د دې ډلې د ښکاره دښمنۍ ښکارندویي کوي. د ولسمشر غني لومړی مرستیال امرالله صالح وایي چې وسله والو طالبانو په دوحه کې د طالب او امریکا ترمنځ د سولې هوکړه لیک د پاکستان استخباراتي شبکې ISI په نظارت او امر لاسلیک کړ. امرالله صالح وایي پاکستان د افغانستان په موقعیت جنگ روان کړی. دغه هیواد غواړي افغانستان نه اردو ولري او نه استخبارات او هر څه له پنجاب څخه صادر کړي. امرالله صالح وویل چې طالبانو لپاره د شرم ځای دی چې امریکا سره کینی خو افغانانو سره له خبرو انکار کوي. صالح په ننګرهار او کابل کې د وروستیو پیښو پړه په وسله والو طالبانو واچوله او وی ویل چې وسله وال طالبان قدرت ته د رسیدو په موخه په عامو خلکو باندې بریدونه کوي. نوموړي په ډاګه کړه سره له دې چې طالبان د بریدونو مسؤلیت منلو ته تیار نه دي خو د افغانستان حکومت او خلک خپل دښمن پیژني او د ننګرهار او کابل بریدونو مسؤل یوه وحشي ډله ده چې قدرت ته د رسیدو لپاره په خلکو بریدونه کوي. ښاغلي صالح د خپلو خبرو پر دوام وویل سره له دې چې ځینې بهرنیان دا بریدونه نورو ډلو پورې تړي خو د ملي امنیت ځواکونو له لوري د داعش ډلې مشرانو اسلم فاروقي او ابو عمر نیول کېدو او د هغوی له اعتراف څخه دا څرګندېږي چې طالب او داعش ډله سره نږدې اړیکې لري او له یوې ویالې وبسخي. نوموړي په ننګرهار کې د وروستي برید په اړه د حکومت له لوري د پلټنو له پیل هم خبر ورکړ او وی ویل د ولسمشر له هدایت سره سم به چې د یاد برید د قربانیانو له کورنیو سره به د امنیتي ځواکونو د کورنیو په شان مرستې وشي. بلخوا د قربانیانو کورنیو هم له حکومت څخه د ورکړل شویو ژمنو د عملي کېدو غوښتنې ترڅنګ د عدالت په ټینګښت ټینګار وکړ. د دوی په خبره زموږ یوازینۍ غوښتنه د عدالت تامین دی او حکومت باید د شهیدانو غچ له دښمنانو واخلي او د مرستو په اړه هم عملي ګامونه پورته شي. په هر حال تاسو ننګرهار ته د امرالله صالح د سفر په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه مو راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضرور لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لویه بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.